ولې آلمان 80 افغانان د آلمان څخه افغانستان ته ډیپورټ کړل؟ آیا دا هغه افغانان ول چې جرمونه یې ترسره کړي ول یا هغه افغانان هم په دې کې شامل چې اخراجیان یې اخیستې وي؟ د دوی جرمونه کوم جرمونه دي؟ ولې دوی اخراجي واخیستله؟ دا ټول موارد باندې ما خپل یوټیوب چینل چې همدغه افغان لایر په نوم باندې دی خبرې کړي دي، دلایل مې هم تاسو ته لیکلي او عوامل مې هم تاسو ته لیکلي دي. که چیرې یوازې موضوع د هغه مجرمینو لپاره وای چې دوی آلمان کې جرمونه ترسره کړي او یا هغه د جان احمدزی صاحب ورور خبره چې دسې دسې کول، نو ما اصلا هغوی ته ویډیو نه جوړوله، خو دلته هغه بیچاره افغانان هم شامل دي چې دوی اخراجي ترلاسه کړې وه. نو مهم موضوع دا دی چې د دې خلکو لپاره چې آینده کې او یا هغه افغانانو چې اخراجي اخیستې ده دوی په دغسې شرایط یا دغسې سرنوشت سره دوی دوچار نشي یا دوی مخامخ نشي. ما ویډیو جوړه کړې ده، تاسو ته مې دلایل هم لیکلي دي. حتی داسې افغانان یې ایستي دي چې دوی جعلي اسناد ورکړي ول، ځکه د قانون له دید نه هغه څوک چې جعلي اسناد هم ورکوي هغه جرم دی. حال دا چې زموږ افغانان دلته راځي اکثریت کیسونه جوړوي، ځینې په ډېر قوي احتمال شته دی چې هغوی جعلي تذکرې جوړوي، جعلي خطونه جوړوي، جعلي اخترنامې جوړوي، خو د قانون لیدید نه جعل او تزویر دواړه جرم دی. نو که چیرې ته دغه عمل هم ترسره کوې دا مجرم خطاب کیږي، دغه عمل جرم دی، نو تاسې هغه لست ته شاملېږئ. اوس تاسې باید څه وکئ چې دغه د اخراج نه او د اجبار نه تاسې نجات پیدا کړئ یا تاسې وژغورل شئ. نو دا ټول موضوعات ما خپل یوټیوب چینل کې تاسو سره چې همدغه افغان لایر په نوم باندې دی جوړه کړې ده، تاسې هغې ته مراجعه وکړئ او د هغه ځایه ځان په موضوع باندې مکمله پوه کړئ. ښه، اوس زه راځم دې لپاره چې افغانانو کوم جرمونه ترسره کړي ول. په جرمونو کې په اوله کیټګرۍ کې دا جرمونه شامل ول چې دوی جنایي جرمونه ترسره کړي ول. دغه د موضوع د چاقوکشي او یا هم آزار و اذیت یا هم تجاوزات او یا هم سیکشوال هریسمنت او نور جرمی جرایم. خدای هغه موارد ول چې دا په عموم کې په دوی باندې ادعا شوی او حتی ثابت شوي دي. نو که چیرې تاسې په کلیو کې ځئ، په لاره کې ګرځئ او یو دا خو نو بیا افغانستان نه دی، یو ښځې ته آزار و اذیت کوئ، یو په اداره کې آزار و اذیت کوئ، څه د موبایل له طریق نه، څه د حضوري موضوعاتو له طریق نه، نو دا ټول جرمونه ګڼل کیږي او دا پکې شامل دي. او بل هغه جرمونه چې دوی په اسنادو کې جعل کړه، کله چې دوی د پناه غوښتنې لپاره درخواست ورکړی د آلمان قوانین او بین المللي قوانینو په اساس که چیرې تاسې جعل او تزویر کوئ دا یو بین المللي جرم دی، بیا خصوصا جعل او تزویر هم ورسره. نو دوی په اسنادونو کې ځینې داسې تذکرې چاپې کړې وي، تذکرې راوړي دي او هلته یې ارایه کړي چې هغه تذکرې کنده نه لري، اساس نه لري، د خارجه وزارت څخه نه دی تایید شوی، دلته هم نه دی تایید کړی. په دې متوجه اوسئ چې دوی سره د کرمنالیستیک او کرمن تخنیک دواړه ډېر ښه علوم دي. هغه کرمنالیستیک یا کرمن تخنیک یعنی په دې معنا کرمن تخنیک چې د جرم څخه وروسته دوی هم دا ثابتولی شي چې دغه آیا تاسې ترسره کړی او که نه. خو په دې کې که چیرې تاسې یو جعلي ورقه هم ورکړئ هغوی چې په ماشین کې چک کړي، حتی دا هم درته راوباسي چې دا په کومه ورځ لیکل شوې ده او څنګه لیکل شوی، آیا دا ورقه واقعي ده او یا جعلي ده، آیا دا اسناد واقعي دی او یا جعلي دی. نو تاسې په دې شانو ځان مه غولوئ. او ځینو هم داسې اسنادونه راوړي دي چې موږ ته ولا د حکومت لخوا نه خطر دی، موږ ته د دولت لخوا نه خطر دی، موږ ته دا مکتوبونه استول شوي دي. کله چې دوی ګورئ تاسو دوی د طالبانو سره اوس په همکارۍ کې افغانان هستئ، نو دوی څه کوي؟ ستاسې ټول معلومات د طالبانو دولت سره شریکوي او د هغوی نه معلومات غواړي. ښه، تاسې مکتوب جوړوئ، اسناد جوړوئ، کله چې هلته ځي دوی معلومات کوي چې دغه مستند نه دي، دا واقعي نه دي. نو کله چې نه یعنې په دې معنی چې تاسو بیا جعل او تزویر ترسره کړه، نو دا هم خپله په خپل ذات کې جرم دی. او بل د جرمونو په هکله باندې چې ډېر معمول ول د هغه افغانانو چې دوی اخراجي اخلي او د هغه نه وروسته بیا دوی دغه ګینګونو سره او یا جرمي ډلې ټپلو سره یو ځای کیږي. کله چې تاسې د جرمي ډلې ټپلو سره عام یو ځای کیږي، دا د قانون لدید نه خو ښه سړي سره کینې ولې تا ته ستونزې، نو دوی تثبیتوي. کله چې تثبیت شو نو ستا اشتراک د جرم اشتراک معنا ورکوي، ستا ګرځېدله خلکو سره په دې معنا چې ته په هغوی سره دخیل یې د هغوی په اعمالو کې، د هغوی په کردار کې، د هغوی په هغه اعمال چې هغوی ترسره کوي. نو تاسې ډېر زیات توجه اوسئ چې چا سره ګرځئ، کوم څوک چې خپل د دوست یا ملګري پیس انتخابوي د هغه سابقه وګورئ، د هغه په هکله معلومات وکړئ، وروسته د هغه سره دوستي او خپل ورورولي او انډیوالي وپالئ. که چیرې تاسې مخکې د دې نه راځئ نو دا ډېر غټ اشتباه ده او په دې اساس نو
تاسو ته بیا هم دوباره د آلمان لخوا ردي ورکول کیږي او یا تاسې به د ډیپورټ په مسله کې مخامخ شئ. دا چې اوس د آلمان نوی حکومت اقدام وکړ او دوی په خپل اساساتو کې هم دا ویلي وو کله چې موږ ګټونکي شو د نوي حکومت نو موږ به هغه افغانان او نور مهاجرین چې هغوی مستحق نه دي هغوی به موږ ډیپورټو د دوی اولین هیوادونو ته. نو دوی په خپل واده کې وفا وکړله او 80 افغانان یې وشړل او خپل هیواد ته ډیپورټ کړل او دوی ویلي دي د دوی په رسمي سایټ کې کوم چې ما تاسو ته په خپل دلته په دې لینک کې لاندې که تاسې ولولئ په دې کې نشر کړي دي چې موږ له دې څخه وروسته نور هغه افغانان هم چې دوی اخراج ته مواجه دي او یا هم دوی جرمونه ترسره کړي دي او یا هم دوی ته د اخراجي سند ورکول شوی موږ به دوی د طالبانو سره په مرسته هغوی سره په تفاهم به دوی به موږ افغانستان ته اخراجو او افغانستان ته به استو. نو په ټوله کې مهمه موضوع دا ده کله چې تاسې راځئ د پناهندګۍ لپاره غوښتنه کوئ خصوصا اوس په آلمان کې زه مطمئن یم له دې څخه وروسته به ټوله اروپا دا موضوع به شروع کوي. نو که چیرې دوی د طالبانو سره تفاهم کوي د طالبانو تفاهم سره دوی به مطمئن یم چې بل سویډن هیواد ناروې هیواد او دا نور هیوادونه به هم راځي دوی به د دغه پالیسي مطابق به دوی مخکې ځي او هغه افغانان چې اخراج یا ډیپورټ شوي دي اخراج یا ډیپورټي سند یې اخیستی دی هغوی به دوی خپل مشخصه هیوادونو ته استوي. نو بهتره دا دی کله چې تاسې د پناه غوښتنې لپاره درخواست ورکوئ کوشش وکړئ چې تاسې په دې کې داسې موارد ذکر نه کړئ چې په هغې کې جعلي یا په هغې کې هم تقلبي او یا هم داسې نور موضوعات پکې مطرح شي چې هغه واقعیت نه لري او هغه حقیقت نه لري. مخکې د دې نه چې تاسې کیس ورکوئ بهتره دا دی چې تاسې یو حقوقي مشاور سره یو وکیل سره تاسې مشوره وکړئ خپل کیس آماده کړئ او د هغه څخه وروسته تاسې خپل د پناهندګۍ کیس ورکړئ. نو اوس دلته بله مهمه خبره دا ده چې اوس دا د اخراجي موضوع په تر دې حده پورې نشي چې افغانانو چا چې منفي اخیستی دی هغه هم آلمان خوشي کې بل هیواد ته لاړ شي د هغه نه بل هیواد هر چېرته چې تاسې لاړ شئ د دوبلین قانون ښکار کیږي او هغه کې هم ویل شوي دي که چیرې تاسې بیا د دوبلین په اساس هغه هیواد کولی شي تاسې افغانستان ته واستئ. نو کومه لاره پکار ده بهتره دا ده که چیرې تاسې منفي استئ خپل اعتراض وکړئ او قانوني تصمیم ته منتظر شئ خو خپل اقدامات د وکیل په حیث وکړئ د وکیل په مرسته وبخښئ د وکیل په مرسته دا کار ترسره کوئ ځکه هغوی دا قوانین موضوعات پوهیږي. او دویمه موضوع دا ده که چیرې تاسې دغه غوښتنې ورکړي دي نو تاسې باید صبر ولرئ مخکې د وخت نه تاسې اقدام ونه کوئ او ډیر وارخطا نه شئ ځکه دا ټول موضوع تاسو ته ارتباط نه لري فقط هغه کسانو ته چې دغه جال او تزویر کړي د جرمونه ترسره کړي او یا هم هغوی نه دي خپل هویت په دقیق ډول باندې نه دی ثابت کړی اگر چې د آلمان دغه ټول تصمیم د حقوق بشري دید نه دا د بینالمللي قوانینو نقض دی هغه هیواد چې ته په رسمیت نه پیژنې هغه هیواد چې ته هغه سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري هغه هیواد چې د هغه د خطر له وجې نه دا خلک راځي دلته پناهندګي ورکوي ته بیرته افغانان هلته استی په دې معنی چې ته لاس نیولی هغوی د مرګ خولې ته ورکوي. خو دا یو نړیوال حقوق بشري نقص دی خو بلې خوا د آلمان امنیتي ادارې دا وایي چې دوی ته د آلمان امنیت او د آلمان مسئولیت مهم دی. نو او قوانینو کې هم راغلی دي چې په اوله درجه کې باید دوی د هیواد مسئولیت ولري او د دې ترڅنګ کوم تړون چې د آلمان او د انګلیس ترمنځ پرون لاسلیک شو په هغه کې د امنیتي تړون کې یو موضوع دا دی چې د هغه خلک چې د پناهنده یا د مهاجر تر عنوان لاندې د دوه هیوادونو ته راځي او د دې هیوادونو د امنیت لپاره خطر وي نو دوی څه کوي د هغه هم د پناهنده په حیث بیا به نه قبلوي او دوی به هغه اولي هیواد ته به استوي. نو دوی د خپل د هیواد د امنیت لپاره دا اقدامات ترسره کوي هر هیواد ته دا در ټولو ډیر زیات مهم دی چې هغه د هیواد مسؤون او په امن کې. نو قدرمنو افغانانو زما ویډیو تاسې کولی شئ چې نور هغه افغانانو سره چې دا کیسونه لري ورسره شریک کړئ بیا هم په آخره کې تاسو ته یادونه کومه هغه چا چې منفي اخیستی ده خپل اعتراض ترسره کړي که چاته اخراجي ورکړي د اخراج د مخنیوي لپاره د اسناد وړاندې کړي چې افغانستان کې ورته خطر شته دی او هغه څوک چې مثلا عادي جرمونه ترسره کړي لکه د هغه موټر جریمه شوی دا موضوعات بیا دې ته اصلا ارتباط نه لري هغه کې تاسې وارخطایي مه کوئ او که چیرې تاسې اوس آلمان پرېږدئ بل هیوادو ته ځئ خپل
د انتقال یا د خطر چانس لا ډیروي. نو د وارخطایي نه کار مه اخلئ، صبر حوصله ولرئ او د قانون په اساس تاسې کوم اقدام چې کوئ مخکې د دې نه چې عمل ترسره کوي یو متخصص وکیل سره چې په دې هکله باندې معلومات لري په تماس کې شئ، بیا تاسې خپل اقدام ترسره کوئ. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم او په الله مو سپارم. السلام علیکم.